أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. پنځمه سپاره ده سورة النساء او 90 نمبر آیت دی. مخکینو آیاتونو کې الله جل شانه د مجاهدینو ذکر وکړو او هغه کسان چې کم په کورونو کې ناسو د دوانو سره د الله خسته وعده ده. خدا د پر جهاد چې کله فرض کفایي په صورت کې وي، چې کله فرض عین وي او کم کسان جهاد لنی تلی نو بیا دا گناهګار دي. خو کو فرض کفایي وي یو جماعت هغه وتلی په هغه باندې کار کیږي، نو که بیا کم کسان په کور کې ناس وي نو په دې باندې څه ګناه نشته دی. خو چې کم مجاهدین دي هغه ته به الله درجه دا ورکوي په دې ناسته کسانو باندې. وز دلته بری آیات کې الله جل شانو فرمای ان الذين توفاهم الملائکه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. بشک هغه کسان چې وفات کوي فرشتي دوی لرا په داسې حال کې چې دوی ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې. مسلمان دا فیوزه کې د دین احکامات دا په هغه باندې عمل کوي، خو چې کله ورته اعمال کول ګران وي رکاوټ ورته دا به جهاد کوي. خو اوس جهاد هم نشي کولی نو بیا به دا علاقه به پرېږدي، هجرت به کوي داسې ځمکې ته چې هلته د الله احکاماتو باندې دا عمل کولی شي، مونځ کولی شي، روژه نیولی شي، د دې نور احکامات دي په هغه باندې عمل کولی شي. نو اوس هجرت ظاهره خبره ده ګران کار دی، خپل کور دا پرې ښودل دي، دلته د سړي ځمکه هغه پرې ښودلي، خپل کاروبار دا پرې ښودلي، بله ناشنا علاقه هلته کور نه وي، هلته د سړي کاروبار نه وي، نو ګران کار دی. خو بل طرف د ایمان دی، نو د ایمان په نسبت کې دا نور شیزونه دا ډېر زیات کم دي. نو اوس د ایمان دپاره او د ایمان د حفاظت او د بچاو دپاره به خپل کور هم پرېږدي، خپل کاروبار به هم پرېږدي او خپل کلی علاقه دا هر څه به پرېږدي، ځکه دا ایمان دا قیمتي دی. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي چې کله الله جل شانه د انسان سره د خیر اراده وکړي نو دته ایمان ورنصیب کی چې د خیر اراده ورسره وکړي. باقي دنیا را نو دنیا الله چې څوک خوښي هغه له هم ورکوي او کو نه خوښي هغه له هم ورکوي. دا د غوروالي څه معیار دا نه دی چې چاته دنیا میلاو شوې به زه الله ته غوره. بعضې وخت یو کس داسې دنیا به هم ورکړی دین به هم ورکړی الله ته به غوره. بعضې وخت به داسې چې دین به نه او دنیا به ورکړي دا الله به نه خوښوي. خو دین هغه سړي ته ورکوي چې هغه الله جل شانه ته دا خوښي. یو طرف ته کور پرېښودل دي خپل بچي، یعنې دا بل ځای ته وړل دي، هلته بیا به څنګه ژوند به کاروبار ماروبار به نه حالات به راځي. خو بل طرف ته د ایمان د ایمان حفاظت دی، نو د دې کور نه د دې کاروبار نه د هر څه نه ایمان دا قیمتي دی. د ایمان حفاظت وکړه او ته هجرت وکړه، خپل کلی علاقه دا فري ده. نو ان الذين بشک هغه کسان توفاهم الملائکه چې وفات کوي دي لره فرشتي ظالم انفسهم په داسې حال کې چې دي ظلم کوونکي په خپل ځانونو باندې به ترک الهجره هجرت پرې ښودلې
هجرت نه کوي نو قالو دا فرشتي ورته وایي فیم کنتم په کوم حال کې وای تاسو عمل ولې نه کوئ ځکه خپل علاقه ته خوښه ده نو دلته عمل ولې نه کوئ مونځ ولې نه کوئ روژه ولې نه نیسئ د اسلام په احکاماتو باندې تاسو را خپل ژوند ولې نه تېروئ نو قالو دوی ورته وایي کنا مستضعفین بېشکه مونږ بې بسو یعنی مونږ عاجز وو د دین د قایمولو نه ځکه که مونږ قایمول هلته را باندې پابندیانې لګېدلې وي روژه نیولې پابندیانې را باندې وي د دین بل یو حکم هغه مونږ قایمولې پابندیانې را باندې وي مستضعفین مونږ عاجز وو د دین د قایمولو نه فی الارض په ځمکه کې نو قالو دا فرشتې ورته وایي د دې مرګ په وخت کې الم تکن ارض الله واسعه آیا د الله ځمکه دا فراخه نه وسه فتهاجروا فيها چې تاسو هجرت کړئ په دې کې د کفر د ځمکې نه بلې ځمکې ته نو فاولئک مأواهم دغه کسان د دوی ټکانه جهنم دی وساءت مصیرا او ډېر بد دی دا جهنم په اعتبار د اوسېدلو باندې او په اعتبار د ځای واپس کېدلو باندې په اعتبار د ټکانې باندې هو وي به مؤمنان مسلمانان داسې نه ده چې همیشه دپاره په جهنم کې ځکه خلود نه دی ذکر شوی خو دا کار یې غلط کړی ځکه کفر یې ځمکه نه وسې کېدو په کار دا و چې دوی هجرت کړی وی یې خو یې په دغه ځمکه باندې د دین په احکاماتو باندې عمل کولی خو هلته عمل نه کو هجرت وسې هم کېدو او بیا هم هجرت ونه کړو نو دا ګناهګار دی نو د دې وجې نه به دا جهنم ته چې دی دا ځي لرو باسي او الا المستضعفين مگر هغه به بس خلق من الرجال د سړونا والنساء د زنانونا والولدان د ماشومانونا لا يستطيعون حيلا دي طاقت نه لري د تدبیر چې وسنګ وضو په څه طریقه باندې وضو چرته لاړ شو څه وسې نه کېږي نو داتې مستثنا شو هو دا به ګرانګار ځان ګڼي په دغه ځمکې کې اوسېږي او سوچ به ورسره موږ په دې ځمکه باندې د الله احکامات دا نشو قایمولی خو اوس وسم نه کېږي معذوره یو دا خوف دا به ورسره چې دا ورسره ولا یهتدون او نه دوی رهنمایي به مومي سبیل هغه لارې یعنې هغه لارې د هجرت ته چې هجرت وکړي فاولئک بس دغه کسان عسى الله قریبه ده چې الله تعالی ان یعفو عنهم چې معافي وکړي دوی ته وکان الله او دی الله تعالی عفوا معافي کوونکې غفورا بخونکې او من یهاجر فی سبیل الله او چا چې هجرت وکړي الله په لاره کې یجد فی الارض مراغما دی به مومي په ځمکه کې مراغما ځای ته هجرت کثیره ډېر وسعه او فراخي یعنی په رزق کې فراخي دا به چې هم بیا مومي او دا الله جل شانه بولا دا فراخي دا به الله ورکي ځکه مهاجرین او حضرات چې کله مکه فریخو د خپل کله علاقه فریخو دله مدینه منوره کې الله هر څه ورکړل ډېر مخکې لاړل هغه تجارتي چې کوم د تجارت د یهودیانو په قبضه کې الله دغه مهاجرینو روند چې دا ورکړ دوی ډېر مخکې لاړل الله ډېر مالدار کړل ومن يخرج من بيته اغه څوک چې اوته د خپل کور نه مهاجرن هجرت کوونکې الی الله د الله طرف ته او رسوله د الله د رسول طرف ته کو د هر دیني مقصد د پاره د هجرت وی جهاد وی طلب د علم وی حج وی طلب د رزق وی د حلال رزق د پاره چې د بچو د نان نفقه په ما باندې واجب د تفسیر د مدارک نور مفسرین ذکر کړی دي چې د حلال رزق د طرف د پاره یو سړی لاړ سعودي عرب ته لاړ دوبۍ ته لاړ چې د خپل بچو لپاره حلال رزق دا وکړم د حرام نه ځان ساتي د فرایض خیال ساتي او دام مړ شو د اجر په الله باندې الله بدل سور کوي اجر با دا ور کوي حج لاړ عمره لاړ مرګ ورته رالی ورسوله الله د رسول طرف دا ثم يدركه الموت او بیر اعلان کو دلرا مرګ زموره د جندب چې کله د هجرت دا حکم رالی نو دا ډېر ضعیف العمر نو دوی خپل بچو ته شابه ما چې د مدینې منورې ته روان کړي بچي ورته ګوره ته په معذورینو کې په تا باندې هجرت فرض دی نه هغه وایي په خپله خو نشم تللی نو تاسو خو زما بچي وایي نوسي نشته په کټ کې مې والی او بس ما چې هغه دا ورسوئ نو دا یې را روان کو په کټ کې روان کړی دی نو په لاره کې ورته مرګ رالی نو ځینې کسان ویل نه ادھر کې رہے نه ادھر کې رہے نہ خدا ہے ملا نہ عیسی علیہ السلام
ځکه هجرت هم پوره ونه شو هسې د خپل کلي علاقې نه هم راووتو دته به اجر نه میلاو شوی الله جل شانه من یخرج من بیته مهاجرا الی الله هغه څوک چې راووتو د خپل کور نه هجرت کوونکی د الله طرف ته ورسوله د الله د رسول طرف ته ثم يدركه الموت بیا رالاندې کې دله مرګ فقد وقع اجره په تحقیق سره واقع شو د اجر علی الله په الله باندې تفضلا وکان الله او دی الله تعالی غفورا بخونکي رحیما رحم کوونکي ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکه چوفات کې دي لرا فرشتي ظالمی انفسهم پداس حال کی چې ظلم کوونکی په خپل ځانونو باندې یعنی هجرت نه کړي قالو دا فرشتي ورته وي فيما كنتم پکم یو حال کې وي تاسو دا اصل کې سوال مقدر جواب دی ولی عمل نه کوي تاسو په دې ځمکه کې شابه دا الله احکامات ژوند کې کنه نو قالو دی وای كنا مستضعفين بشکا مونږه بسو د دین د قائمولنا فی الارض پزمکه کې قالو دا فرشتي ورته وي الم تکن ارض الله آیا نو دا الله زمکا واسعه فراخه فتهاجروا فيها بس تاسو هجرت کړي وې پدې کې فاولائک پس دا کسان مأواهم د دوی ټکانا جهنم جهنم دې وساءت مصيرا او دا جهنم ډیر زیات بد دی په اعتبار د ټکانې باندې الا المستضعفين مگر اغا بی بسا خلق من الرجال د سړونا والنساء یو د زنانونا والولدان یو د ماشومانونا لا يستطيعون دوی طاقت نلري حیلتا د تدبیر د وتلو څخه ولا يهتدون او دوی رهنمای نمومي سبیل اغلاری د ځمکې د هجرت ته فاولئک پس دا کسان عسى الله قریبا چې الله تعالی ایافو عنهم ما فیو کی دویتا وکان اللہ او دے اللہ تعالی عفو ما فی کون کے غفورا بخون کے ومن یهاجر او اغاسو کی ہجرت کی فی سبیل اللہ دا اللہ فلارکی یجد دے ببیامومی فی الارض فزمک کی مراغما کثیرا زید ہجرت دیر وسعا او پراخی برزق ومن یخرج او اغاسو چیوتو من بیته دخل کورنا مهاجرا هجرت کون کے الاللہ اللہ تعالی طرفتا ورسوله دا اللہ دا رسول طرفتا ثم يدركه الموت بیارا لانکی دلرا مرک فقد وقع اجره فتاقی سنادد اجر واقعشو على الله فالله باندی تفضلا وكان الله او دے اللہ تعالی غفورا بخون کے رحیما رحم کون کے ان الذين بشکا کسان توفاهم الملائکة چوفات کی دلرا فرشتی ظالم انفسهم پداس حال کی چدوی ظلم کون کی پخبلو زانونو باندی قالو دا فرشتی ورطوئی فیما کنتم پکم یو حال کی ویتاسو قالوا ندوی کنا مستضعفین بشکا منگا عاجزو دا دن دا قائمولنا فی الارض پزمک کی قالوا ندوی دا پرشتی ورطوی علم تکن ارض اللہ آیا نواد اللہ زمکا واسعا فراخا فتهاجروا فیها پس تاسو ہجرت کرے پدے کی فاولائکا پس دا کسان مأواهم تدوی ٹکانا جہنم جہنم دے وساءت مصیرا او دا جہنم دیر بد زیر پہ اعتبار دا ٹکانے باندی الا المستضعفین مگر اغاب بسا خلق من الرجال دا سڑونا والنساء دا زنانونا والولدان دا ماشمانونا لا يستطيعون دوی طاقت نلری حیلتا دا تدبیر کولو یا دا وطلو دا سحیلی ولا يهتدون او دوی رحمائن ممی سبیلا دلاری فاولائک فصدر کسان عسى الله قریب رجل اللہ تعالی ان یعفو عنهم ما فیو کی دویتا وکان اللہ دے اللہ تعالی عفو ما فی کون کے غفورا بخون کے ومن یهاجر او اغاسو کی ہجرت لکی فی سبیل اللہ دا اللہ فلا رکی یجد دے ببیاممی فی الارض پزمک کی مراغما کثیرا زید ہجرت دے وسعا پراخی رزق
ومن يخرج او اغاسوک چوزی من بیته د الله د کورنا من بیته د خپل کورنا مهاجرا الى الله هجرت کوونکې د الله طرف ته ورسوله د الله د رسول طرف ته ثم يدرك الموت بیا را لاندې کی د لرا مرګ فقد وقع اجره فتاك سنه د اجر واقع شو على الله فالله باندې تفضلا وكان الله جل تعالی غفورا بخون کے رحیم رحم کون کے واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الله سمعت سماور پرانی فر د عمل کولو توفیق راکړي دنیا او آخرت خیرونه راکړي الله خوشالیانه راکړي د غمونو مصیبتونو تکلیفونو نه موږ محفوظ کړي د رمضان مبارک د روزې په خپل دربار یې لیکي قبول او منظور کړي د دې څومره انوارات او برکات دي الله موږ ته فر چې هغه راکړي الله دې اجرونه ثوابونه موږ ته فر چې هغه راکړي الله ته زموږ نه قبول او منظور کړي او الله زموږ کامل مغفرت پدې کې چې هغه وکړي الله زموږ څومره ضرورت د خپل خزانو غیبونو پوره کړي څومره بیماران دي الله صحت کامله عاجله مستمره ورته نصیب کړي څومره قرضداري الله هغه د قرضونو د خپل خزانو غیبونو بندوبست وکړي څومره مسافر رونه دي الله دغه منګول خپل کورون ته چې دراولي الله حلال رزق من ټول مسلمانانو ته چې هغه راکړي الله د حرامونو موږ محفوظ کړي الله خپل رحم کرم فضل باندې وکړي خپل قهر د غضب د غصې نه موږ محفوظ کړي الله د جهنم نه محفوظ کړي جنت الفردوس کې اعلی مقامات راکړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علیه وسلم